مور او پلاری جدا کړي او ماخام روجه ماتي دا نونی چې ته خورې په دې کې د بوډا پلار نفقه خېټې ته روانه ده د پلار نفقه پچا واجب ده چې کمزورې شي په بچي واجب ده که نه او بچي جدا کړی دی نو ته چې د حلال نونی خورې په دې کې د پلار برخه روانه او په تا د یو سړي قرض دی ته هغه نه ورکې او ماښام ته روجه ماتی په دې کې د قرضدار چې پته یې قرض دی د هغه حق پکې دی که نه د هغه ماښام په اوبو روجه ماته کا خو دا پیسې راواله او چې په تا د چا قرض دی د هغه ته ورکه د هغه ته ورکه د هغه حق ستا سره تړلی دی د هغه حق ستا سره تړلی دا روجه ده معاملات صفا ستره د چا را باندې حق را نشي نه 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 نبی علیه السلام فرمای ډېر روجه دار داسې دي چې ټوله ورځ به روجه ونیسي خو الا الظم الا الجوع صرف د لوږې او د تندې نه علاوه به ورته هېڅ هم میلولی شي ټوله ورځ به یې روجئ علما وایي دا هغه خلق دی چې ټوله ورځ یې روجه نیولې ده او ماښام په حرام مال باندې روجه ماتوي نو حرام مال یوازې دې ته نه وایي ښه چې تا د چا نه ډاکه کړې ده ښه پټ کړی دی په زور دې ته اخیستی حرام مال یوازې دغې ته نه وایي تا چې بجلی د حکومت استعمالی کونډې دې لګولي دا پخ کړی حرام دی که حلال دی تا چې نن مزدوري کړې د مثال ته مزدور کارې ستا دیاړي وه 1200 او تا پکې 2-3 ګنټې دمه کړې ده بغیر د نایک د اجازت نه دې ډډه والې وه او ماښام د مزدوري پوره واغسته که دې 3 ګنټو هغه پکې حرام راله که رانه نه ته چې دا نوڼی ماتی ده ته اوچتی ده په کم حال اوچتی تا دا نوڼی کتلی دا نوڼی حلاله ده دې سره پردی حق خو نه دی تړلی دې سره پردی حق خو نه دی تړلی مزدوران هم داسې کوئ په رمضان کې نه په هر وخت کې داسې کوئ یوازې رمضان سره نه دیاړي دې 1200 د ماښام وایي 1100 راکه ما که یوه ګنټه نیمه پکې آرام کړی او هغه ستا نه پټ و تا ته پته نه وه هغه حق زما نه کېږي که هغه وایي چې هو ای به زه یې درله د دغې سره در کوم نه وایم وایي نه بیا خو میله داسې دا حرامه ده که نه ده ویل للمطففین مطففین یوازې دې ته نه وایي چې په ناب تول کې کمې کوي ښه چې د بل نه پوره علي او ته کمه ورکوې دا ته مطففین کې راغلي ټول نوکر پیشه خلق ډاکټران استادان ټول چې څومره نوکر پیشه دي د دې ډیوټي ده 8 ګنټې او دې ډیوټي وکړي 100 ګنټې د یوه ګنټه ځان له کور ویستله که نه یا هلته ډیوټی له لاړه یوه ګنټه پکې ځان له ښه چکر له لاړ نو ده چې ډیوټي ورکړله 9 ګنټې او ډیوټي وه د 8 ګنټې او ده پیسې پوره واغستلې چې پوره پیسې واغستلې او دغه ډیوټي کمه ورکړې ده نو د پردې حق واغسته که نه د چې د یوې ګنټې د تنخوا واغستله دا د څنګه واغستل دا د څنګه واغستله ویل للمطففین ماښام ته په دې بچو له خوراک راوړي